اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نوی لیکچر ته او په دې لیکچر کې مونږ خبرې کوو په سنټرل پروسیسینګ یونټ باندې یعنی سی پی یو صحیح شو سنټرل پروسیسینګ یونټ چې دی دا زموږ په دې چپټر کې به انشاءالله پرې خبرې کوو دې پسې بیا په ریم باندې خبرې کوو رینډم اکسس میموري باندې دا دوه ډېرې مهمې موضوعګانې دي صحیح ده چې موږ باید ډېر په دقت سره کور کړو تاسو پوهېږئ تاسو په عامه اصطلاح ډېر زیات وایي که نه سی پی یو از د برین اف د کمپیوټر که نه وایي که نه سی پی یو د کمپیوټر مغز دی نو اکچولی څنګه مغز د انسان کې مغز ډېر مهم دی که نه دماغ ځکه ټول هغه ډیسیژن دا په ده باندې اخلي نو کمپیوټر کې هم د سی پی یو ډېر زیات اهمیت لري خو یوازې په اهمیت یې موږ نه غږېږو څنګه کار کوي دا ډېر زیات اهمه خبره ده که نه چې ځکه ټول پروسیسینګ څوک کوي سی پی یو کوي نو دا پروسیسینګ څنګه کوي دا طریقې ډېر زیات مهم دي چې هغه ټول انډرلاینګ هر څه باندې موږ پوه شو سی پی یو د څه شي دپاره سټینډ ده د څه شي دا یعنې دا لفظ د څه شي دپاره دی سنټرل پروسیسینګ یونټ یو لفظ یې وایو سنټرل ورته ځکه وایي که نه چې دا مرکزي دی څه شی دی سنټرل معنا مرکزي بیکاز اټ از د سنټر اف د ډیټا پروسیسینګ ټول د کمپیوټر چې څه ډیټا ده هغه چېرته پروسس کېږي سی پی یو کې نو ځکه ورته سنټرل وایي صحیح شوه پروسیسر ورته ولې وایي بیکاز اټ پروسیسز ایگزیکیوټس ډیټا دا ډیټا دا پروسس کوي دا بیا عملیه کوي اجراءات وي دا ترسره کوي صحیح ده او یونټ ورته ځکه وایي چې اټ از ا چپ which contains several internal parts یونټ ورته ځکه وایي انشاءالله وروسته به موږ د سی پی یو پارټس ووایو چې یو سی پی یو له څو برخو نه جوړه ده یونټ معنا واحد یونټ ورته ځکه وایي چې دا داسې یو چپ دی چې دا د مختلفو برخو څخه جوړ دی نو سنټرل مرکزي دی پروسیسر ځکه چې پروسیسینګ کوي او یونټ چې دا یو مختلفو برخو جوړ دی یو واحد دی یو چپ دی صحیح ده ګوره بوک سره یو څو الفاظ دي چې دې تر منځ تاسو باید لږ څه فرق وپېژنئ ګوره موسټلی اټ از یوزډ انټرچینجبل سهیله دا اکثره وخت داسې انټرچینجبل کارول کېږي که تاسو یې وکاروئ مشکل نشته خو کله که په مایکروسکوپیک شکل ورته وګورئ بیا لږ ډفرنس لري لږ توپیر لري سلایټلی ډفرنټس یو بل نه دي چې یو دی سی پی یو یعنې سنټرل پروسیسینګ یونټ بل دی پروسیسر او بل دی مایکرو پروسیسر لږ فرق یې شته سی پی یو خو زموږ موضوع ده صحیح شوه اول به راشو پروسیسر ته کوم چې موږ سره پروسیسر دی که نه کوم چې موږ سره څه دی پروسیسر دی صحیح ده نو خبره مو څه پورې کوله چې موږ یو سره سی پی یو دی بل پروسیسر دی که نه اول باید تاسو پروسیسر وپېژنئ ګوره پروسیسر هر هغه برخه چې هغه پروسیسینګ ډیټا پروسس کوي دې ته موږ پروسیسر وایو بیا د پروسیسر او د سی پی یو تر منځ لږ فرق شته څه شته ګوره تا ته زه اوس وایم چې څنګه فرق شته پروسیسر نه دی دا په زیاتو شیانو کې پروسیسر موږ سره څه راځي پروسیسر راځي خو موږ هغې ته سی پی یو نشو ویلی ځکه پروسیسر معنا هر هغه چپ چې هغه پروسیسینګ کوي څه شی کوي پروسیسینګ کوي یو څه پروسس کوي که همداسې نه ده زه به تاسو دلته یو کوچنۍ غونډې ویډیو دی دا به درته پلی کړم ګوره تاسو ګورئ دا موږ سره تاسو د یو وخت کې ما ویلي که نه چې د مدر بورډ او د پي سي بي تر منځ څه فرق دی ویلی مې که نه د لاندې تاسو ته ښکاري دا یو پي سي بي دی که نه دی ګوره تاسو د لینونو ته پکې ګورئ لینس چې دی هغه لینونه په ده کې پرنټ شوي دي او په ده باندې کمیونیکیشن کېږي دا وایي پي سي بي دا اوس یو پي سي بي دی آیا مدر بورډ دی نه دا داسې یو پي سي بي دی چې کوم په هارډ ډسک کې لګېدلی تاسو ایچ ډي ډي هارډ ډسک نه دی دا یو کوچنی پي سي بي لري او په دغه پي سي بي باندې ته خبرې ډېر زیات دا چپونه ته ښکاري دا چپونه دي دغه چپ چې دی په دې پي سي بي په داخل کې د هارډ ډسک پي سي بي دی که نه دا یو پروسیسر دی څه دی یعنې ستا کمپیوټر چې کوم سی پی یو ته ورته وایي هغه بیله ده خو د ستا کمپیوټر کې چې یو پرزه لګېدلې هغې ته وایي هارډ ډسک د دې هارډ ډسک په داخل کې خپل پروسیسر دی څه دی ستا د کمپیوټر کې کیبورډ دی دا کیبورډ خپل یو کوچنی بل پروسیسر لري چې ډیټا ایګزیکیوټ کوي خو یو خو سنټرل پروسیسینګ یونټ دی چې هغه څه ده سی پی یو ده ګوره دلته تاسو دا ویډیو پلی کوم تاسو لږ واورئ ښه Inside of the hard drive enclosure and to the printed circuit board or PCB. On the PCB, we have the main processor as well as a DRAM chip, which is used as a scratch pad for the processor and a buffer for the incoming and outgoing data. Additionally, mounted on the PCB is a chip for controlling
controlling the voice coil and brushless DC spindle motor. And then on the edge of the PCB SATA connector is a SATA connector, which connects to the motherboard for communications, and a separate connector which goes to the power supply. Additional important components are the gasket that seals the disc from the exterior environment, and two filters that catch any stray dust particles. These filters are necessary. ګوره زما مقصد اوس دلته شو مقصد مې دا و چې تاسو ګوره دا اوس دا یو هارد ډیسک دی که نه د هارد ډیسک په داخل کې چې کوم پی سی بي دی هلته هم پروسیسر شته څه شته هلته هم پروسیسر شته او دا چې دی فور ایگزامپل بوک سره یو کیبورډ دی دا کیبورډ تاسو رایله که دې ځای کې دی یو کنټرول چپ لري د دې کنټرول چپ لاندې دغسې بوک یو کوچنی پروسیسر دی اوس دا پروسیسر آیا سنټرل دی ګوره سی پی یو څه معنی ده سنټرل پروسیسینګ یونټ ګوره صحیح شوه دا به پروسیسینګ کوي خو یوازې د کیبورډ مربوط اړوند خو دا چې ډیټا مخکې لیږي ګوره دا پروسیسر څه کار کوي دا د کیبورډ ته چې کله توکما کلیک کړي دا به دا ډیټیکټ کوي چې کومه توکما کلیک شوه څه به ډیټیکټ کوي څومره کوچنی کار شوی ده چې کومه توکما کلیک شوه اوس دا توکما کلیک شوه دا به نور دا آوټپوټ چاته لیږي سنټرل پروسیسینګ یونټ ته بیا نور د سنټرل پروسیسینګ یونټ سکرین ته لیږي کوم بل فایل ته لیږي چې هر شي سپی کوي خیر مشته ذهن نه خلاصېږي ګوره پروسیسر چې دی جنرل کلمه ده موږ ته ویل چې ګوره په کیبورډ کې هم شاید پروسیسر اوسي دا ستا چې کوم سی پی یو چې دی دا هم یې خپل یو پروسیسر نه دی خو دا بیا سنټرل دی کوم تاسو به جی پی یو نوم اورېدلی که نه ګرافیک پروسیسینګ یونټ هغې کې هم یو موږ سره چې کوچنی پروسیسر لګېدلی وي نو پروسیسر بیخي دغه کلمه ده دا براډر کلمه ده پروسیسر یعنی په هر سیس کې موږ سره تلی شي سی پی یو کې یوازې دا مرکزي پروسیسر آفرین تر دې پورې ځان خلاص شو اوس موږ تاسو چې ستاسو کمپیوټر موږ اکثره وخت تاسو ته چې ګور تاسو چې فرق کوي بیا به غټ چشمې او پسې راخلئ په مایکروسکوپیک ډول به فرق کوي که نه په کتابونو کې دا انټرچینجبلی کارول کېږي پروسیسرز مایکرو پروسیسرز اینډ سی پی یو دا یو معنا لري ښه خو که ته یې فرق کوې بیا ته داسې فرق کولی شي یعنې اکثره موږ وایو د کمپیوټر پروسیسر دی څومره دی بیا موږ وایو 2.4 هغه اصل سنټرل پروسیسینګ یونټ دی که نه موږ ته پروسیسر هم وایو مشکل نشته ذهن مو خلاص شو اوس درته وایم پروسیسر باندې پوه شوئ پروسیسرز هغه چپ ته ویل کېږي چې هغه پروسیسینګ کوي که هغه په هارډ ډسک کې دی ستا که هغه په کیبورډ کې دی که هغه هر ځای کې دی هغه پروسیسر شو صحیح شوه اوس دا سنټرل پروسیسینګ یونټ آیا یو پروسیسر دی که نه دی خپل دا یو پروسیسر دی خو هلته نوم ته یې وګوره سنټرل دی دا نور ټول څه پروسیسر چې پروسیسینګ کوي که نه بالاخره خپل آوټپوټ به سی پی یو ته لیږي اوس مو ځای خلاص شو موږ چې کله دلته کنټرول شفټ اسکیپ ووهو دلته راځو دې ځای دا معلومات ګورو که نه اکثر وخت دا خو سنټرل پروسیسینګ یونټ دی که نه نه خو ستا زیاتره پروسیس د کوم کمپیوټر کې دي هغه بیل پروسیسر لري اوس مو ځای خلاص شو نو یو سی پی یو شو چې دا بیخي سنټرل پروسیسینګ یونټ دی مغز دا دی ښه مغز دی که نه د ټولو ډیټا دلته راځي صوبه ده پوره او نور چې کوچني پروسیسر دی د هارډ ډسک ځان ته دی اوس د هارډ ډسک پروسیسر بل څه نشي کولی صرف د خپل هارډ ډسک منیج کوي بس او د کیبورډ دی یوازې کیبورډ هغه کی سټروک ډیټیکټ کوي چې چې کوم کی ووهل شو هغه ډیټیکټ کوي بس دواړو ترمنځ فرق وشو اوس بل دی مایکرو پروسیسر همدا چې زموږ کوم کمپیوټر کې سی پی یو لګېدلی دا دې ته موږ مایکرو پروسیسر ویلی شو خبرې مایکرو پروسیسر لفظ د لومړي ځل لپاره 1901 کال کې وکارول شو هغه هم د انټل کمپنۍ لخوا او دوی لوړنی مایکرو پروسیسر رامنځته کړو مایکرو پروسیسر څه معنا مایکرو څه معنا ده کوچنی مایکرو پروسیسر ورته ځکه ویل که نور څه انشاءالله لږه تاریخچه وایو چې وخت داسې یو چې ا سی پی یو would took an entire room یو سی پی یو به دومره غټه وه سنټرل پروسیسینګ یونټ چې بسته کوټه به یې نیولې وه او دې ته به کولینګ سیسټمونه هم ډېر لګېدلي وو درز غوبل به شروع ورجانه بیا یو وخت چې کله آی سی رامنځته شوه انټیګریټډ سرکټس هغه دومره ترقي وکړله چې 1901 کال کې بالاخره هغه سی پی یو چې یو اطاق به یې نیو هغه د یو کوچني چیپ انسایډ فټ شوه نو هلته چې خلکو وکتل چې دومره یو لوی سی پی یو چې مخکې به یې یو انټایر روم نیو اوس انسایډ ا سنګل چپ فټ شوه دا خو هماغه پروسیسر دی بل شیز نه دی خو مایکرو پروسیسر شو اوس په زیاتره ډیوایسونو کې خبرې دغه لیپټاپ کمپیوټر او ټیبلیټ او نور پورټیبل ډیوایسونه چې په اسانۍ خلک موبایل او شین جیب کې ځان سره ګرځوي دا برکت دی د مایکرو پروسیسر ځکه دغه لوی مرکزي چې کوم پروسس کوونکی واحد دی دغه حجم دومره کم شو نو خپل سره د حجم راکمېږي د پورټیبل ډیوایسونو چې دی دا برکت د مایکرو پروسیسر دی پوه شوې اوس یو کوچنی دغومره چپ چې د ګوتې مونه اندازه لري روجانه بس دې کې ټوله سی پي یو په همدې کې پرته ده ټوله سی پي یو
نو دې ته موږ څه وایو بیا مایکرو پروسیسر. البته پر به بیخي واضح شوی پروسیسر مایکرو پروسیسر ان سنټرل پروسیسینګ یونټ. صحیح ده، مشکل خو نه. ښه. Although all components of the computer function together as a team, every team needs a leader, someone who gives out instruction and keeps everyone working toward the same goal. If any PC component were to be considered the team leader, it would probably be the CPU. We got the computer tool component چې دا د ټیم غوندې په شریکه کار دی. صحیح شوه. دا چې یو ټیم ښه کار وکړي مجبوره دی چې یو ټیم یو لیډر ولري تر څو دی د هغه هدف په طرف رهي کړي چې زموږ دا هدف دی د دغه په طرف ځو. صحیح ده. نو که چېرته موږ کمپیوټر همداسې وګڼو نو په کمپیوټر کې یو پرزه چې موږ به ووایو چې دا ټیم لیډر کیدای شي چې د نور پرزې ښه استعمال کړي نو دا به موږ سی پی یو وي. یعنې که چېرته کمپیوټر موږ د ټیم په توګه وګورو نو دې کې به ټیم لیډر څوک راتلی شي؟ سی پی یو. ځکه سی پی یو دی چې ایوریثینګ د کمپیوټر کې منیج کوي. صحیح ده. with the key word here is central or focus. ګوره central processing unit دلته وایي تر ټولو اهم لغات موږ سره central دی. څه دی؟ central. The CPU can be considered the focus of the computer because it controls a large number of the computer system's capability, such as the type of the software that can run, the amount of total memory that the computer can physically see, and the speed at which the system will run. زموږ زیاتره شیان په سی پی یو پورې تړلي دي. څه دي؟ سی پی یو پورې تړلي دي. اکثره وخت موږ وایو که نه ګوره کنټرول شفټ اسکیپ موږ دلته وایو پلانکې خانه کمپیوټر څوم جنریشن دی وایي کمپیوټر مې اووم جنریشن دی. اکچولي دا خو د کمپیوټر جنریشن نه دی، دا ته چې ګورو دا د سی پی یو جنریشن دی. خو یو طرف نه دا خبره په دې سې راځي چې کمپیوټر کې تر ټولو اهم ټیم لیډر هغه سی پی یو دی. چې سی پی یو د اووم جنریشن شمانه کمپیوټر دی هم فکر دشته. نو د ده اهمیت ډېر زیات دی. نو دلته څه وایي چې دغه سی پی یو دومره اهمیت لري چې موږ کله زموږ د کمپیوټر زیاتره شیان څوک کنټرولوي؟ سی پی یو. څومره ریم ایټ ټایم ته اکسس کوی شي داسې وروسته به راشي چې ایکس شپږ اتیا چې کوم ارکیټیکچر ګوره دا ایکس شپږ اتیا ایکس څلور شپېته دا ارکیټیکچر دی د سی پی یو د څه شي موږ ورته کمپیوټر ارکیټیکچر ویلی شو. څه ورته ویلی شو؟ کمپیوټر ارکیټیکچر. اکچولي دا د سی پی یو ارکیټیکچر دی. نو بوک سره سی پی یو نه دا خبره کېږي سی پی یو سپیډ مو تیز کمپیوټر مو تیز کار کوي سی پی یو سپیډ مو سلوي ځکه سنټرل دی نه چې ټیم لیډر دی کمزور دی نور به څه وکړي. صحیح ده. The CPU control and direct all the activities of the computer using both external and internal buses. تاسو خو بس ډېر ښه پېژنئ که نه دغه لاین دا به انشاءالله موږ ډېر په ډیټیل سره ووایو. سی پی یو چې دا که نه په کمپیوټر کې چې څه اکټیویټیز کېږي د دې دا ډیټا چې ځي راځي دا په بسونو کې ځي. څه کې راځي؟ بیا موږ سره انټرنل بسز هم شته او ایکسټرنل بسز هم شته. صحیح ده. دا به انشاءالله وروسته بیا ښه په ترتیب سره ووایو. The job of the CPU is to process or do math on large string of binary numbers 0 and 1. خبرې د سی پی یو کار څه شی دی چې صرف ریاضیکي عملیې وکړي. چې وکړي او هغه هم په صفر او ون باندې. یعنې سی پی یو بیخي د صفر او ون نه علاوه بیخي بل کار نشي کوي. تا ته به گیم ښکاري. صحیح ده. تا ته به فلم ښکاري، تا ته به بل څیز ښکاري، تا ته به واټساپ به لګې کاروي خو بیهایند د سین سی پی یو څه کار کوي؟ صفر او ون خبره کوي. ټول کار یې د صفر او ون سره. او خپله که هارډویر لیول ته موږ لاړ شو سی پی یو بیا صفر او ون هم نه پېژني. ګوره دا خبره یاد ساتئ چې سی پی یو بیخي زیرو ون نه پېژني. د زیرو او ون اپروپریټ چارجز پېژني. ځکه خو یو برقي موږ یو کمپیوټر از ان الکترونیک ډیوایس په برق کار کوي که نه نو دې صرف برق سره کار دی. سلو چارج معنا صفر، لږ تیز چارج څه معنا ده؟ ون. صحیح شو؟ مشکل خو نه یعنې بیهایند د سین که موږ د کمپیوټر هارډویر پرزو ته ورشو دغه پرزې خپله په صفر او ون هم نه پېژني. آن او اف معنې یعنې صفر او ون معنې هلته صفر او ون یې هلته برق. صحیح ده. It is a processor chip consisting of an array of million of transistors. وروسته به موږ وایو اوس دا سی پی یو چپ دی چې هغه په میلیونونو ټرانزسټر لري. چې لري؟ ټرانزسټر پکې وي. Making of this microchip can take up to 26 weeks and it's as many as 100 layers. Billions of transistors are packed into an area about the size of a fingernail. دغه د یو مایکروچپ جوړول تقریبا شپږ هفتې نیسي. څو نیسي؟ شپږ 26 هفتې نیسي او تقریبا مختلف سل لیرز لري او دې کې هر یو کې تقریبا یو مایکروچپ کې موږ سره بیلین اف ټرانزسټر کېدای شي چې شي
او څومره ځای کې دغه ځای کې فنګر نیل مرځي کې دا بیا داسې دا کوم چې سنټرل پروسیسینګ یونټ د کندر سیلیکان نه جوړیږي ښه او د دې جوړېدو چې کوم مرحلې دي وروسته به راشي هغې ته موږ وایو فوټو لیتوګرافي د ډېرې غټې مرحلې دي تقریبا د ډېرو زیاتو پروسسونه وځي ښه شپږې شافتې یوازې د دې پروسسینګ نیسي بیا دا داسې یو ویفر وي ګرد غوندې هغه ویفر چې کله یو ویفر جوړ شي د هغې په داخل کې پر ایگزامپل 30 40 50 دومره چیپونه وي بیا یو چیپ زموږ یو کمپیوټر ته رارسي نو د دې جوړېدل چې د ډېر غټ ټکنالوژي ده او ډېر زیات صفا انوایرمنټ کې هم دا جوړوي ځکه د ډسټ سره ډېر زیات دغه لري موږ سره چې کوم مایکرو چپ دی که نه دغسې کوچنی چپ کوم چې سنټرل پروسیسینګ یونټ دی که نه کوچنی چپ دی که نه دغه چپ کې موږ سره لاندې شیان وي کپیسیټرز ټرانزسټرز ریزسټرز او ډایوډ وي څه وي مشکل خو تر دې پورې نشته څنګه یې خاسته یې وي ښه نو موږ تاسو ویل که نه چې کله دا مایکرو پروسیسر راغلی نو یو وخت داسې و چې دغسې لوی کمپیوټر به وي که نه بیا د حجم ځکه لوی و چې د سی پي یو بېشانه ډېر زیات لوی و کله چې دا لویه سی پي یو یو چپ ته راغله که نه نو خپله کمپیوټر پورټیبل شو زیاتره ملګري چې داسې لوی کمپیوټر وګوري وایي دا به سوپر کمپیوټر وي دا هارډ مارک 1 کمپیوټر و دا په لومړی جنریشن کې سوپر کمپیوټر چېرته ولته ټول واکیم ټیوب و او دا خو بیخي د لومړی جنریشن نه مخکې کمپیوټر دی دا ګوره دې غریب 3 ایډیشن اور سبټرپشن پر سیکنډ په یو سیکنډ کې له دې غریب 3 ایډیشن یې کوی شوي جامې دا ډېر زیات بېشانه سلو کمپیوټر ملګري چې لوی کمپیوټر د حجم نه ګوري دا به سوپر کمپیوټر دی خیال دې شته ښه خبره مو څه پورې کوله دلته زه راشم تاسو ته دغه ووایم ډایوډ څه ته ویل کېږي که نه ډایوډ چې دی دا دغه شخص رامنځته کړی دی امبروس فلیمنګ 1904 کال کې که نه نو دغه ډایوډ داسې یو کار کوي ډایوډ داسې یو اله ده کوم چې یو طرفه برق ته اجازه ورکوي چې شی یو طرفه برق ته برق دې رایله کو پر ایگزامپل دې طرف ته برق ورکو برق داسې راځي که برق دې ورنه کو برق نه راځي دې ته وایي ډایوډ دا هغه انیشل وختونو کې دا کار ورکېدو ښه دا ډایوډ د ډایوډ پسې وروسته بیا چې کوم دی ویکیوم ټیوب راغلی څه راغلی ویکیوم ټیوب او ویکیوم ټیوب خبره چا رامنځته کو لیډي فورسټ دا لیډي فورسټ دی ښه او ویکیوم ټیوب د یو سویچ کار کوو د څه کار یې کوو سویچ دا معنا نه ده تاسو کوم سویچ مقصد ته اخلئ سویچ دا معنا لکه سویچ هوبهو داسې معنا لري تاسو زه مثال درکړم لکه د ګروپ بټن تاسو ته وایي چې کېږي ګروپ لګېږي چې بیا یې وایي دې ته ویل کېږي یو سویچ دې هوبهو د یو سویچ کار اجرا کوو ښه کوم چې موږ سره ډایوډ دی دلته زموږ په لیکچر کې ډایوډ دی ګوره ان الکترونیک کمپوننت دیٹ پرمټ د ون وے فلو اف د ډیټا از کالډ ډایوډ صحیح شو دې ته ډایوډ ویل کېږي بیا ټرانزسټر چې دی دا بیا سره کوم شال کار کوي ټرانزسټر بیا د سویچ غوندې کار کوي اسمه ویل کنه سویچ غوندې چې غوندې د سویچ غوندې کار کوي کوم چې موږ سره داسې یو کنټرول وایر لري چې لري ا کنټرول وایر ته برق ورکړه یو رقم کار کوي چې برق ته واخلي بیا بل رقم کار کوي او په ډایوډ کې خو داسې چې یو طرفه برق چې برق به دې ورکړو یو کار به کوو که دې ورنه کړو بل کار به یې نه کوو بیا خو بیا ټرانزسټر د دې خلاف کار دی نو موږ سره په لومړی جنریشن کې څه خبر یې ویکیوم ټیوب وکړه په دویم جنریشن کې به موږ سره څه راغلی ټرانزسټرز او په دریم جنریشن کې بیا موږ سره آی سی راغله صحیح شوه که نه ښه دا خو ډایوډ مو پېژنو ټرانزسټر مو پېژنو بل موږ سره کیپیسیټر دی کیپیسیټر داسې یو څیز وي که نه چې دا ډیټا ساتي خو ډېر د کم وخت لپاره وروسته به موږ کیپیسیټر کې پرې باندې خبرې وکړو د ډېر کم وخت لپاره ډیټا ساتي څونه وخت لپاره بېشانه ډېر کم وخت لپاره ډیټا ساتي او دا پرله پسې ریچارجینګ ته ضرورت ساتي یعنې دا کیپیسیټر به ته پرله پسې ریچارج کوي تر څو دا خپله ډیټا له لاسه ور نه کړي بیا موږ سره ريزسټرز دی خبرې ريزسټر څه کار کوي دا داسې یو اله ده چې دا مقاومت کوي څه کوي ځینې وخت کې د برق مخنیوی کوي چې برق تیر نه شي ځینې وخت کې مخنیوی نه کوي پرېږدي دغه څلور شیان دي چې سی پی یو ترې جوړ ده چې ترې جوړ ده خو تر ټولو اهم یې څه دی ټرانزسټر صحیح ده تر ټولو اهم یې څه دی ټرانزسټر دی ښه دا هغه څو چې موږ سره یو سی پی یو کنټین کوي مشکل خو به تر دې پورې نه ښه ټرانزسټر د لومړي ځل لپاره چا رامنځته کړه خبرې ویلیام شاکلي جان برډن او والټر برایټن دې چې رامنځته کړو ټرانزسټرز او دا ویکیوم ټیوب چې که نه کوم چې
په هغه وخت کې پروسیسینګ یونټ هم همداسې ځکه د واکیوم ټیوب به دغسې یو بلف شکل درلود څه شی بلف شکل یې درلود او د بلف هم را اندازه هم درلود چې ستا ټرانزسټر دومره وي که نه فور اگزامپل لومړني کمپیوټر کې چې هیوي کمپیوټر 18,000 ټرانزسټر به لګېدی څو 18,000 بلفونو ته کې حتما یو حال نیسي نو د به بیا هیټ هم زیات جنریټ کوو برق به هم ډېر زیات مصرفوو نو ډېر خرابېدل به ډېر زیات بیا په ده پسې څه شی راغلی منځ ته آی سی معنا څه انټیګریټډ سرکټ د آی سی ها په واکیوم ټیوب پسې ټرانزسټر راغلی ټرانزسټر هم د واکیوم ټیوب باندې کار کوو خو حجم یې ټینی بیټ ډېر کوچنی و لکه د بلب او کوچنی چارجر کلاس بلفونه لیدلي چارجر نه دی کې چې بلب لګېدلی ډېر دغه کوچنی بلب غوندې شکل درلود نو حجم خو راکم شو که نه بیا بالاخره خبرې موږ سره آی سی راغله څه راغله تاسو د آی سی په اهمیت پوهېږئ ګورئ اوس تاسو ته زه دا خلاص کړم او که تاسو ته زه ایم ایس پین خلاص کړم تاسو ماته داسې اوده ناست دی وایي نو ګورئ ځان یې ښه کوي که نه یار دا یو دانه څه شو دا یو دانه ټرانزسټر شو بیخي صحیح ده مشکل خو به تر دې پورې نه وي دا دوه دانې ټرانزسټر شو که نه دا څو شو درې شو همداسې ټرانزسټر دی به یو بل سره کمیونیکیشن کوو خو دا ټرانزسټر همداسې ډسکریټ کمپوننټ و دا ټرانزسټر به همداسې خواره واره و بالاخره یو وخت داسې راغلی چې آی سی رامنځته شوه څه شی رامنځته شوه انټیګریټډ سرکټ دا انټیګریټډ سرکټ ورته ولې خبرې دا یو چپ و څه به یو چپ و او دې چپ څه کار وکړل اوس دا ټرانزسټر د دې ټرانزسټر سره خبرې کوي خو مجبوره دی چې یو څه شی استعمال کړي خبرې وکړي که نه نو دې څه کار وکړل انټیګریټډ سرکټ یې رامنځته کړو دغه ټرانزسټر یې دې سرکټ ته ور داخل کړي او دلته داخل کې پټ کړي پټې او خپله منځو کې کمیونیکیشن په همدې داخل کې به سرکټ باندې وکړو د باندې لګېدو ته اړتیا نه شوه ځکه ورته انټیګریټډ سرکټ کنسپټ کلیر دی نو په لومړیو وختونو کې چې کوم انټیګریټډ سرکټ 1980 او 1980 خواشه کې 80 او 80 په منځ کې دې په تقریبا هغه انیشل وختونو کې یو آی سی په داخل کې به شپږ ټرانزسټر وي څو شپږ ټرانزسټر وي پوهېږئ که نه پوهېږئ د یو ټرانزسټر په داخل کې به څونه د یو آی سی په داخل کې به څومره ټرانزسټر وي شپږ او اوس خبرې د سرکټ باندې ټرانزسټر ترمنځ کمیونیکیشن او همدا ګوره انټیګریټډ سرکټ په همدې و چې دا سرکټ د دې په داخل کې پر ځان لس ټرانزسټر دي خپل منځو کې سره عملته کمیونیکیشن کوي ډسکریټ کمپوننټ نه دي خواره واره نه دي ګوره په هغه لومړنیو وختونو کې به چې کوم چپ موږ سره راتلو که نه ګوره داسې به چپ موږ سره د دې چپ په داخل کې نه دی دلته دې په داخل کې موږ څونه ټرانزسټر ځای کولی شوي شپږ دانې خو دا هغه لومړنیو وختونو که نه څه شو دا لومړنیو وختونو بیا چې وخت تېرېدو نو د دې ټرانزسټرو حجم انسایډ د سی پی یو زیاتېدو کوم چې آی سی ده د دې په داخل کې زیاتېدو لومړی وختونو کې شپږ بیا 12 شو فور ایگزامپل بیا یو وخت راځي 0 شو اوس موږ سره بیلین اف ټرانزسټر چېرته دي انسایډ د یو سنګل چپ دي تاسو ته بلتې مې کې موږ ویل چې ایس ایس آی دی وروسته راځي انشاءالله زه به یې ووایم که نه ویری لارج سکیل انټیګریشن دی که نه ویلې مو که نه نو اوس تاسو ما ته دا ووایئ که نه چې همدې چپ خو هماغه چپ دی که نه سایز یې نه زیاتېږي خو بیا هم چې لومړی وختونو کې شپږ ټرانزسټر پکې زیاتېدلي بیا 12 شوي همداسې زیاتېږي اوس زرګونو نه خبره میلیون ته ورده میلیون نه بیلیون ته ورده نو دا څه شی کېږي چپ خو هماغسې چپ دی که نه دا څه شی کېږي چې دا د ټرانزسټر حجم کمیږي او ټرانزسټر چې موږ اندازه کوو په نانو میټر کې اندازه کوو خبرې اوس 11 د 12 جنریشن کې 14 نانو میټر ته رسېدلی څونه او داسې اټکل کېږي چې تر 2 نانو میټر پورې موږ تللی شو او نانو میټر څومره اندازه ده خبرې څومره کوچنی یعنی که اټکل شکل یې ته وایم دا کتابچه ده که نه یو ویډیو ما کتله د دې کتابچې دغه یو پاڼه چې کوم ود دی دا پلنوالی دی د دې د ضخامت تقریبا څومره نانو میټر دی دا آی تھنک 100,000 نانو میټر دی څومره یعنی نانو میټر اوس مایکروسکوپیک بیخي اجسام دی نو چې ته دغه ټرانزسټر دومره کوچنی کې چې هغه 14 نانو میټر ته ورسېږي خپله به داخل دغه ته ځي
او خبره دا د سی پی یو چې کوم جنریشن مونږ وایو کنه چې دا ووم جنریشن د تم جنریشن دی دا پام دی باندې د چې څومره ترانزسټر انساید د سی پی یو ګوره څومره چې کاری صاحب زیات ترانزسټر انساید د سی پی یو چې کیږي خو هغومره پټ کیږي خو هغومره سپیډ زیاتیږي کنه برق کم مصرفوي او سپیډ هم هغسې زیاتیږي ذهن نه خلاصېږي لکه چې ګوره کوم چې موږ سره آی سی ده کنه آی سی ګوره آی سی یو خبره یا ساته آی سی موږ سره د هر سیز دپاره راځي کنه کنه راځي آی سی د هر سیز دپاره وي اوس درته د سی پی یو آی سی ده کنه را آی سی ده خو یو سپیشل آی سی ده چې هغې ته موږ چې وایو مایکرو پروسیسر که داسې نه ده موږ داسې وایو ګوره موږ وایو په درېیم جنریشن کې آی سی راغله په څلورم جنریشن کې مایکرو پروسیسر راغلی معنا اول آی سی راغلی و خو آی سی خو نور شیان دپاره مې که نه چارجینګ دپاره م آی سی نور شیان دپاره م آی سی نه خو یو وخت به داسې راغلی چې آی سی معنا یو چپ آی سی په ساده اصطلاح معنا یو چپ یو وخت به داسې راغلی چې هغه ټوله سی پی یو انساید د یو چپ واچوله چې دغه ته موږ چپ هم ویلی شو آی سی م ورته ویلی شو او مایکرو ذهن مو نه خلاصېږي لکه چې نو دغه چې کوم چپ دی دا آی سی م ده انټیګریټډ سرکټ هم دی چپ هم دی او مایکرو پروسیسر هم دی نو خبره مې دا کوله چې دغه ترانزسټرو حجم کمیږي نو څومره چې د ترانزسټرو حجم په نانومیټر کې راکمیږي هغومره زیات ترانزسټرې انساید د چپ ځای کېږي او ګوره تاسو ته زه اوس یو لا وایم نوم غلط ونه لیکم ګورډن موري د ګورډن موري لا دا تاسو دغه کې ووایئ چې کې په ارکیټیکچر کې به تاسو ووایئ تاسو کېدای شي هلته پوه نه شئ اوس دا ګورډن موري دومره ایزي لا دې ته په اسانه اصطلاح ووایم ګورډن موري څه وویله خبرې دا یو شخص و هغې نوم رابرټ نویس او بل نوم دی ګورډن موري د دواړو اشخاصو انټل کمپنۍ رامنځته کړله د دواړو په چپونو کې ډېر زیات ماهرانو د ګورډن موري به یو خبره وکړه ده وویل موږ بخاري کوو هر کال په تېرېدو سره به مونږ د ترانزسټرو دغه چې کوم دی نمبر ډبل کوو انساید د سیم چپ معنا سیم چپ دی مونږ سره همغه چپ دی خو هر کال په تېرېدو سره به مونږ سره د ترانزسټرز نمبر ډبل کېږي دا اوس دومره کوچنۍ لا ده بس به چې کتابونو کې ګورې جانه سمه پړپړۍ دې جوړ کړو چې دا ګورډن موري څه لا ده ګورډن موري لا څه ده د ګورډن موري لا دا وایي 1980 کال دی موږ همدا چپ ګوره د چپ سایز به نه زیاتېږي چپ به همغه چپ وي 1980 کال دی په دې چپ کې مونږ 20 دانې ترانزسټر ایزې کړي هغه وایي دا زما لا ده او دا خبرې ډېر وخته پورې صدق هم وکړله چې دا زما لا ده چې 1981 کال کې به په همدې چپ کې څونه ترانزسټر ځي 40 بل کال کې به 80 ډبل کېږي به د خپل دغه نظر دا سخت لا ده سره تاسو من دا ګورډن موري لږ وګورم څنګه مخه ده چې لږ شکل یې ګوري دا څنګه سړی دی ګورډن موري جنریشن چیرته دی دا د سی پی یو جنریشن چې موږ معلوموم دې نه معلوموم ښه د ترانزسټر د سایز نه ښه ګورئ تاسو ما ویلو که نه چې د اس اس آی معنا ده سمال سکیل انټیګریشن هغه چپ هغه مایکرو پروسیسر چې لسو نه کم ترانزسټر ولري ام اس آی معنا ده چې د لسو او د سلو ترمنځ ترانزسټر ولري ال اس آی معنا ده چې د سلو نه تر 10,000 ترمنځ وي وی ال اس آی موږ ویل څلورم جنریشن وی ال اس آی پنځم جنریشن یو ال اس آی هماغه مایکرو پروسیسر د څلورم جنریشن نه خو مایکرو پروسیسر راغلی چې راغلی دی شاید هغه یا وی ال اس آی یا یو ال اس آی وی ال اس آی معنا هغه مایکرو پروسیسر چې ویری لارج سکیل انټیګریشن وي معنا چې د 10,000 نه تر 1 لک ترانزسټر پکې وي او یو ال اس آی معنا اپ ټو 10 میلیون ترانزسټر وي او اوس خو بیلیون ته خبره اورېدلې ده ولې د ترانزسټر حجم 14 نانومیټر ته رسېدلی دی صحیح شوه مشکل خو نه تر دې پورې دا به وخت زمان سره نورم کمیږي ما ته چې فیوچر تاسو اټکل چې 2 نانومیټر ته لا اوسه پورې نه در رسېدلی خو چې راوبرسي ځکه 12م جنریشن کې لا اوسه پورې چې 10م او 12م جنریشن کې څو دی 14 نانومیټر دی دغه صاحب دا کټا سړی د تخکاری کټا دا جیک کیلوین نومیږي د آی سی جوړ کړه اول ځل لپاره د آی سی جوړ کړه خو د آی سی د جرمنیم نه جوړ کړه جرمنیم خو پیژنې کنه عنصر دی چې دا داسې یو عنصر کنه چې یو ډېر کم پیدا کېدونکی عنصر او بل غټ مشکل دا چې دا
انسټیبل ثبات نه درلود دی میټیریل وخت زمان سره خرابېدو نو د صرف دا انوینټر دی جوړ یې کړه خو فادر اف آی سی بیا بل څوک دی دغه شخص دی رابرټ نویس دا فادر د آی سی دی ځکه د راپاسې د ویل چې دغه آی سی صحیح نه ده همدا آی سی دا کنسپټ دغه خو د سیلیکان نه جوړه کړه سیلیکان یو ګډه دا وه چې ډېر زیات پیدا کېږي د شګو په دې ریک نه دی دې په سرونو کې پیدا کېږي شګ دا سرونه نه خالدي کې پیدا کېږي او بل زیات پیدا کېږي بل چې دی که نه سټیبل ډېر زیات دی چې دی ثبات ډېر لري نو د آی سی را جوړه کړله خبرې دا بیا ګورډن موري دی دی ګورډن موري او دی رابرټ نویس یو ځای شو او خبرې چې جوړ کړل یو کمپنۍ جوړ کړله هغې ته یې نوم ورکړل انټل 1968 کال کې دا کمپنۍ دواړه رامنځته کړل او د ګورډن موري لا باندې خو پوه شوې که نه او تاسو مې دې ته ځکه مایکرو پروسیسر وایي چې دغومره یو لوی پروسیسر یې سی پی یو انسایډ د سنګل چپ پیچ کړل نو ته موږ وایو مایکرو پروسیسر اوس ګوره تاسو به د آی سی او د مایکرو پروسیسر ترمنځ فرق کوئ آی سی د هر څیز دپاره وي هغه آی سی چې د پروسیسینګ دپاره د هغې ته به موږ څه وایو مایکرو پروسیسر موږ همداسې زیاتره وخت وایو دریم جنریشن کې آی سی راغله خو څلورم جنریشن کې مایکرو پروسیسر راغلی نو ته به خلک وایي چې د آی سی او مایکرو پروسیسر ترمنځ څه فرق دی آی سی هر څیز دپاره وي خو هغه آی سی چې پروسیسینګ کوي هغې ته به موږ مایکرو پروسیسر وایو او دا لږ وخت ونیو ځکه د هر څیز دپاره آی سی جوړېدی شي خو د پروسیسر دپاره آی سی جوړول بیا سخت کار و نو د لږ په کراره 1901 کال کې راغلی مشکل خو به تر دې پورې نه وي او دې ځکه خبره مونږ کړې ګوره فرست جنریشن کې چې دی د سی پی یو دا خبره مې دلته وکړو خبره به ختمه شي صحیح ده مشکل خو به نه چې دا کله چې موږ د کمپیوټر ته راځو که نه او جنریشن ګورو اکچولی دا د کمپیوټر جنریشن نه دی چې دلته لیکلي پنځم جنریشن نو ته به نه چې هغه پنځم جنریشن دی یا که سیکنډ جنریشن لیکلي ته به نه وایي چې دې کې ورکینګ ټیپ کارول شوی دا ته مخامخ ورته معلومات د چی نه لولي د پروسیسر نه دلته وګوره انټل لیکلی که نه د انټل کمپنۍ وروسته به انشاءالله موږ وایو چې موږ سره مختلف تولیدات دي چې یو مشهور تولیدات یې کور دي د نه مخکې پینټیم و که نه سیلرون دی خو مشهور یې ډېر کور دي کور آی 3 کور آی 5 کور آی 7 دا دی که نه اوس دا ګورئ دا کور آی 5 دی څه دی د آی څه معنا ده آی معنا کور آی 5 آی پسې چې پنځه لیکل شوي کور آی 5 که اووه لیکل شوي که درې لیکل شوي کور آی 3 او که 9 لیکل شوي کور آی 9 صحیح ده د ډیش پسې چې هر څه لیکل شوی دا معنا جنریشن دا د ماډل نوم دی اکچولی 2000 او 300 دی که نه د اووه نه موږ څه مقصد واخلو جنریشن 7 جنریشن دی او دته وګوره کلاک سپیډ یې څومره دی 2.8 اصلا 2.7 دی خو 2.8 به تاسو درکوي د سپیډ دی ښه دې معنی چې وروسته موږ ډېرې خبرې کوو نو دلته چې دا کوم موږ سره جنریشن دی اووم جنریشن دا اکچولی د کمپیوټر جنریشن نه دی چا جنریشن دی دا د پروسیسر جنریشن مشکل خو به نه د پروسیسر جنریشن دی او دا بیا ګوره فرست جنریشن کې وګوره فرست جنریشن چې کله سی پی یو فرست جنریشن یي د ټرانزسټر سایز څه شي 240 نانومیټر او ګوره د پروسیسر چې کوم جنریشن دی کنه دا موږ عموما انم نه معلومو تاسو کوی کنه د پروسیسر جنریشن موږ څه معلوم انم معنا نانومیټر او د دې بیا د او کوډ نیم دی ښه څه دی تاسو به دا دوايانې اخلي د بازار کې دوايان تاسو اخلي او نوم چې په کوم لیکلی که نه موږ صرف د هغه باندې نوم ته ګورو تجارتي نوم دی که نه که خیال دې کړی دی یو خپل بل نوم هم لري هغه دا داسې سیستم دی لکه دا موږ چې کله وایو دا اووم جنریشن دی دا دی د ده شاته د خپل یو کوډ نیم وي لکه د فرست جنریشن نوم نهال هم دی د انټل کمپنۍ لخوا صحیح ده د فرست جنریشن کې څومره سایز دی 240 نانومیټر سیکنډ جنریشن کې 22 بیا تھرډ جنریشن کې 22 همداسې 14 نهم لسم جنریشن کې 14 راځي اټکل کېږي چې 2 نانومیټر ته به هم ورسي مشکل خو نه ترځي پوری خبره به کلیر شوه انټل کمپنۍ مو پیژندله آی سی مو پیژندله مایکرو پروسیسر مو پیژندو او ګورډن موري لا مو پیژندله ها ګورډن موري لا ډېر اهمه ده زه به پوښتنه کوم چې ګورډن موري لا څه وایي سمپل ډېر سمپل نه دی ګورډن موري لا سمپل لا دی هغه ګورډن موري ویل چې هر کال په تېرېدو سره به د چپ انسایډ د سیم چپ کې به د ټرانزسټرو سایز ډبل کوو بس دا د ګورډن موري لا وه نور خو به مشکل نه وي چې مشکل نشته بیا خبره اسانه ده نو تاسو ډایوډ او دا شیان ټول پیژندل که نه ګوره موږ دلته مې لاندې لیکلي چې ټرانزسټر سایز فیوچر ته 2 نانومیټر ته خبره رسېږي او اوس موږ څه داسې آی سی نه شته چې 50 بیلین ټرانزسټر پکې څه شی که تاسو بیا لږ سرچ کوو که نه ځان مو پوهوو تاسو لږ د باندې سرچ وکړئ چې فوټولیتوګرافي څه ده فوټولیتوګرافي ټول هغه جریان دی چې یو مایکرو پروسیسر پکې جوړېږي
د تاسو ویډیوګان انټرنیټ باندې اویلیبل دی به ګورئ سره کوم څو پړاوونه کېږي څو مرحلونه جوړیږي څنګه شپږ شکتي نشي تاسو په دې باندې او پیب باندې په سلیکټ سره کوي سیمی کنډکټر فیبریکیشن پلانټ صحیح شو په دې تاسو به لیک پوه شئ مخکې ولاړ شم صحیح ده اوس تاریخ شمه نه پوه شوي که نه تاریخ شمه په دې مخکې چې تاسو پوه شئ چې دا بوږه څنګه سنټرل پروسیسینګ یونټ اوس مایکرو پروسیسر ته راورسېدو تاریخ شمه مهمه وه که نه ښه the CPU is the brain of the computer دا خبره خو هر څوک کوي د کمپیوټر مغز دی it is the administrative section هغه administrator دی هر څه دا کنټرولوي که نه کنټرول کوونکی واحد دی in computer system all operation are performed by the CPU زیات کارونه څوک کوي CPU کوي که ځینې کارونه بل څوک هم کوي کنټرول یې څوک کوي CPU یې کوي all input output and storage devices are connected to the CPU ټول input output deviceونه د چا سره کنیکټ دي موږ بیا وروسته وایو چې انټرنل چې کوم علي دي موږ سره لکه ریم دا موږ سره د انټرنل بسز په واسطه کنیکټ دي کوم چې د یو اس بي پورټ له لارې څوک کنیکټ کېږي هغه بیا موږ سره د ایکسټرنل بسز په واسطه کنیکټ دي The CPU is responsible for activating and controlling the operation of other unit of the computer systems. دغه CPU چې دا د ټول واحدونو کنټرول کوونکی دی موږ وویل نه This is the main brain of the computer that accept data, perform operation on the data and send out the results. هر څه دا ترسره کوي. Information from an input device or from the computer's memory is communicated via the bus to the central processing unit. که په داخلي او که خارج وي دا سی پی یو چې چا سره کمیونیکیشن کوي د چی په واسطه کوي د بسونو بس هیڅ نه دی یو پاتوی ده یو لاره ده چې په هغې باندې ډیټا ټریول کوي which is the part of the computer that translate commands and run program د سی پی یو وایي د کمپیوټر هغه برخه ده کوم چې موږ سره کمانډونه ایگزیکیوټ کوي او کار اجرا کوي صحیح ده A central processing unit is the hardware within a computer that carries out the instruction of computer programs by performing the basic arithmetical, logical and input-output operation of the system. Central processing unit the hardware هغه برخه ده کوم چې موږ سره instruction اجرا کوي ورته هر رقم لارښوونه کوي ته رایټ کلیک کې یو فولډر جوړه فولډر ته جوړیږي که نه یو سیز باندې ډبل کلیک کې سټارټ کېږي ته که نه دا د سی پی یو دپاره څه ده یو انسټرکشن ده یو لارښوونه چې زما لپاره دا کار وکړه او سی پی یو دله دا کارونه کوي The basic function of a CPU put simply is met ما ته ویل د سی پی یو چې هغه اصلي کار ته ورننوځي که نه صرف ریاضي ده څه ده صرف ریاضي مغه صفر او 1 دی کنه it does the entire math for every piece of the software دا څه سافټویر چې په دمانه کېږي دا غیر پر ټول دا ریاضي اجرا کوي it translate all the information into mathematical equations and computes them in essence څه کارونه چې ته اجرا کوي تا د پر دا فلم تا د پر دا یو سندره تا د پر دا یو فوټوګرافیک سیز وي خو دا غیر پر دا ټول ریاضي ده A computer can have more than one CPU. This is called multiprocessing. ستا کمپیوټر شاید یو نه زیات processing units ولري سی پی یو ساکټ کې مې ته ویل کنه ځینې مدربورډ هغه کې به 2 سی پی یو ساکټ وي معنا دی کې 2 بیلابیل سی پی یو ګانې نو دې ته موږ ملټي پروسیسینګ ویلی شو او ملټي پروسیسر هم ورته ویل شو ځکه د یو نه زیات پروسیسرونه لري که نه که داسې نه ده All modern CPUs are microprocessors meaning containing on a single chip ورڅه وایي اوس چې کومې ټول سی پی یو ګانې دې ته موږ مایکروپروسیسر ویلی شو ولې حجمې کم دی که نه ځکه وایي چې دې contain on a single chip په یو کوچني چپ کې ځای پر ځای شوي دي Some integrated circuit can contain multiple CPUs on a single chip. Those ICs are called multi-core processor. ګوره یو داسې ټیکنالوژي ډېر په ساده الفاظ ووایم چې ستا په مدربورډ کې 2 CPU ساکټ دی په هغه کې 2 CPU ګانې لګېدلي ته موږ وایو ملټي پروسیسر ځکه د یو نه زیات پروسیسرونه لري او چې کوم کار اجرا کوي هغې ته موږ وایو ملټي پروسیسینګ یو ملټي کور دی ملټي کور ګډ څه ده چپ هماغه یو چپ دی ذهن نه خاصېږي چپ یو چپ دی خو کورونه پکې زیات دي او هر کور ډفرنټ پروسیسر دی نه پوهېږئ لکه چې ګوره ځینې انټیګریټډ سرکټونه موږ څه داسې دي چې چپ یو دی خو کورونه پکې زیات دي معنا ستا کمپیوټر 2 کور لري ته کولی شي چې وایي زما کمپیوټر 2 پروسیسر لري خو د 2 پروسیسره په یو سیم چپ کې دي نو سیم چپ کې 2 پروسیسر راغلی د ګوره قیمت د سره ډېر زیاته راکمیږي ځکه چپ هماغه یو چپ دی خو صرف پروسیسر پکې 2 دي مشکل خو نه تر دې پورې چې دې پر مشکل نشته کم چې موبایل دی کنه موبایل ډیوایسونه دا بیا سی پی یو نه لري چې نه لري نه لري دا بیا بل څیز لري هغې ته موږ اس او سی چې شی اس او سی سیسټم اون ا چپ چې شی ټول سیسټم په یو چپ کې وي او په همدې داسې نه چې سی پی یو نه لري سی پی یو لري بیل واحد یې نه لري همدې سیسټم اون ا چپ کې ریم هم زموږ سره کمپیوټر کې چې ریم دی هلته مین میموري او سی پی یو
او ځینې نور شیان رضو شوي دي او دین یو چپ جوړ کړی هغه چپ ته څه وایي سیسټم اون چپ معنا ټول سیسټم مو راوړی دی په یو چپ مو اچول کړي ځکه خو د موبایل بیا هغه پورټیبلیټي بیخي ډېره زیاته ده که نه جب کې مخامخ جب کې واچو کرا دی کړی صحیح ده an IC which contain a CPU as well as peripheral device and other component of a computer system is called system on a chip هغه IC چې CPU RAM او ځینې نور peripheral deviceونه په یو دانه چپ کې وي کمپیوټر کې خو داسې نه ده که نه CPU بل ځای کې ده RAM بل ځای کې دی که نه peripheral deviceونه بل ځای کې دي خو که داسې یو آله وي موږ سره چې هغه کې داسې یو IC وي ګوره هر IC نه موږ نه ځو دا SOC هم بېته څه شی ده یو IC ده که نه نه پوهېږي لکه چې یار دغه IC چې هغه کې CPU RAM او نور peripheral deviceونه inside د یو IC ولګول شي هغې ته موږ وایو SOC SOC combine the function of a processor, memory and video card on a single chip. یو چپ دی همدې کې CPU هم ده همدې کې د RAM هم دی په هغې همدې کې ویډیو کارډ هم دی دا څه جالب چپ دی چې هر څه پکې دي نو دې چپ ته نوم ورکړئ SOC موبایل چې لري SOC لري سیسټمونه چپ ټول سیسټم په یو چپ کې دی It is usually used in mobile و دا اکثر وخت په موبایل کې استعمالیږي ټیبل PCs کې استعمالیږي ټیبلیټ کې او نیټورکینګ ډیوایسز کې استعمالیږي پورټیبل یعنی داسې څیزونه چې حجم یې کم وي هغه اکثر وخت څه استعمالیږي SOC استعمالیږي Its goal is to create a processor that has a faster clock speed and consume less energy د دغو دوه ګټې دا دي یو خو ځای کم نیسي بل دا سپیډ وي تیزي او بل انرژي کمه مصرف کوي